الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. الحديث. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: تاسو ته د روژې مبارکه میاشت راغلل. دا یوه داسې میاشت ده چې الله عز وجل د دغه میاشتې روژه پر تاسو فرض کړې ده. په دغه میاشت کې د اسمان دروازې خلاصیږي او د دوزخ دروازې بندیږي او په دې میاشت کې سرکشه شیطانان په زنجیرانو باندې تړل کیږي. په دغه میاشت کې د الله تعالی عز وجل د پیرزوینې په سلسله کې و انسانانو ته یوه خاصه شپه ورکړې ده چې د هغې شپې عبادت تر زرو میاشتو غوره دی. کم څوک چې په دغه شپه د خیر څخه بې برخې سي نو هغه د هر خیر څخه بې برخې سو. یعنې دا چې دغه د روژې میاشت الله جل جلاله و دې امت ته ورکړې ده، دا ټولې ګټې پکښې دي. خو دا د لیلة القدر شپه یا د قدر شپه چې په دې کې یوه شپه عبادت سړی وکړي تر زرو میاشتو ثواب زیات دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پای کې دا خبره وفرمایل: من حرم خیرها فقد حرم کله. یو څوک چې د دغه شپې د خیر او امتیاز څخه بې برخې سي نو هغه د هر قسمه خیر څخه بې برخې سو. مطلوب دا دی، مقصود دا دی چې انسان متوجه کړي چې دا یو ډېر لوی او ستر امتیاز دی. انسان ته ورته متوجه سه. په دې میاشت کې خو ګټې ډېرې دي، خو دغه یوه ګټه وخت یې لږ دی او ثوابونه یې بیخي زیات دي. او همدا ډول د دې میاشتې بل فضیلت او بل امتیاز دا دی چې رب عز وجل اکثره سماوي کتابونه د انسانانو د هدایت لپاره کتابونه په دغه میاشت کې نازل کړي دي. تفسیر روح المعانی لیکلی دی چې د روژې د میاشتې په اول تاریخ باندې پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې 10 صحیفې نازلې سوې. 700 کاله وروسته بیا د روژې په شپږمه باندې پر حضرت موسی علیه السلام باندې تورات نازل شو. 500 کاله وروسته بیا پر حضرت داود علیه السلام باندې د روژې پر 14 تاریخ باندې زبور نازل شو. د زبور څخه 1200 کاله وروسته د روژې پر 13 تاریخ باندې پر حضرت عیسی علیه السلام باندې انجیل نازل شو. در انجیل 600 کاله وروسته د روژې پر 24 تاریخ باندې د لوح محفوظ څخه دنیاوي اسمان ته پوره قرآن نازل شو. او په همدغه میاشت کې پر همدغه تاریخ باندې پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن کریم نازلېدل شروع سوه. ځکه الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. وایي د رمضان المبارک یا د روژې هغه مبارکه میاشت ده چې الله جل جلاله په دې میاشت کې قرآن نازل کړی دی، په دې میاشت کې قرآن نازل کړل سوی دی. او همدا ډول په دې میاشت کې که څوک نفلي عبادت کوي هغه د فرضي عبادتو برابر ثواب لري. او په دې میاشت کې زیات امتیازات دي. یو اوږد روایت دی چې مشکات المصابیح په اول جلد صفحه 103 را نقل کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم و صحابه و مبارکانو ته د برات په 14مه ورځ باندې دغه هدایت کړی دی. او دا یو اوږد روایت دی، زه به پلن او په اجمالي ډول تاسو ته را نقل کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه ته وفرمایل: یا ایها الناس
قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. ای خلقو، پر تاسو باندې یوه ستره میاشت راغلل، پر تاسو باندې یوه ستره میاشت را روانه ده. دا د برکتونو ډکه او سپېڅلې میاشت ده. دا داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې یوه شپه سته چې تر 1000 میاشتو بهتره ده. رب عز وجل د دې میاشتې روژه پر تاسو باندې فرض کړې ده. په دغه شپه کې قیام یعنې تراویح د الله تعالی عز وجل د رضا لپاره نفلي عبادت دا نفل بللی دی. او کوم څوک چې په دغه مبارکه میاشت کې الله تعالی عز وجل ته په نیکو اعمالو سره ځان ورنږدې کړي، نو د دغه سړي ګټه او فضیلت دا دی چې د دې میاشتې په دې میاشتې څخه ما سوا چې په نورو میاشتو کې فرض یې ادا کړي. یعنې دا که یو څوک په دې میاشت کې په یوه نیکۍ باندې خپل رب عز وجل ته ځان نږدې کړي، لکه په نورو میاشتو کې چې فرض ادا کړي، طبیعي خبره ده د فرضو ثواب تر نفلو زیات دی. مګر خو که څوک په دا میاشت کې نفلي عمل وکړي، رب عز وجل د فرضي عمل ثواب ورکړي. او کوم څوک چې په دغه میاشت کې یو فرض ادا کړي، ثواب یې دومره زیات دی لکه په نورو میاشتو کې چې 80 فرض ادا کړي. او دا یوه داسې مبارکه میاشت ده چې دا میاشت د صبر میاشت ده. د صبر میاشت، د صبر ثواب جنت دی. یعنې دا طبعا په دې میاشت کې لوږه، تنده، داسې تکالیف پر سړي راځي، نو که څوک صبر ورباندې وکړي، په دې روژه باندې د صبر ثواب جنت دی. او پیغمبر علیه السلام فرمایي وشهر المواسات، دا میاشت د مواسات میاشت ده، یعنې د غمخوارۍ میاشت ده. او دا یوه داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د مؤمن مسلمان رزق زیاتېږي. او که یو څوک روژه ماتی ورکړي یو بل روژاتي ته، د یو ورور مسلمان روژه ده، دی خوراک ورکړي څو هغه روژه په ماته کې، ثواب یې داسې زیات دی چې د ده تمام ګناهونه به الله وبخشي او د دوزخ څخه به یې آزاد کړي، او ثواب به دومرې ورکړي لکه د هغه روژاتي چې څومرې ثواب دی دته به هغه ټول ثواب ورکړي. داسې نه چې د هغه د ثوابه څه نو څه شی کمیږي، نه، د هغه د ثوابه څه شی نه کمیږي، هغه ته پوره ثواب ورکول کېږي، هغونه ثواب به لابد دته هم ورکول کېږي. صحابه و پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، موږ خو ټوله داسې طاقت نه لرو چې خلکو ته روژه ماتیان ورکړو، یعنې مسکینان غریبان دا پکښې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، د دې مقصد دا نه دی چې ته روژاتي ته دومره خوراک ورکړه په ماړه نس، بلکې که چیرې یو څوک غوړپ شیدې یو چاته ورکړي، یا خورما ورکړي، یا یو غوړپ اوبه ورکړي، فقط هغه روژه په ماته کې دومره ثواب یې دی. او که څوک په دې میاشت کې یو روژاتي موړ کړي، پیغمبر علیه السلام فرمایي الله عز وجل به زما د حوض څخه اوبه کړي. زما د حوض اوبه داسې اوبه دي چې هیڅ کله به تږی نسي تر څو جنت ته داخل نسي. یعنې دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حوض چې پیغمبر علیه السلام ته خاص الله جل جلاله ورکړی دی، نو وایي څوک چې یو روژه نیونکی موړ کړي، الله پاک عز وجل به زما د هغه حوض یعنې حوض کوثر څخه داسې اوبه ورکړي چې د هغه وروسته به بیا نه تیږې کېږي تر هغه وخته پورې چې دی جنت ته داخلیږي. او د روژې میاشت هغه میاشت ته چې اوله برخه یې رحمت ته، د منځ برخه یې مغفرت ته، او آخري برخه یې د اور څخه خلاصون دی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې یو څوک په دغه میاشت کې د خپل مملوک یعنې د ده تر لاس لاندې چې کم کسان دي پر هغه باندې د کار سپکوالی راولي، الله جل جلاله به ده ته
د تمامو ګناهونو بخښه وکړي او دی به د اور څخه آزاد کړي. یعنې دا که د سړي مزدور وي یا څو مزدوران وي یا ماتحتان وي، پر هغو باندې چې کار بوج پخوا څونه و هغه لږ راکم کړي، یعنې لږ لږ کار ځینې طلب کړي. دا حدیث چې دا هر فضیلت او امتیاز بیان شوی دی په دې کې اوږد تفصیل دی، خو زه صرف په اجمال تاسو ته وایم. او بل روایت چې بخاري او مسلم دواړو را نقل کړی دی، خصوصا مسلم په جلد اول صفحه 255 کې را نقل کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روايه فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې د روژې مبارکه میاشت داخله سي د اسمان دروازې خلاصې سي. په یو روایت کې راغلی دی چې د جنت دروازې خلاصې سي او د دوزخ دروازې بندې سي او سرکشه شیطانان په دې میاشت کې وتړل سي. خو په هر صورت یو روایت لا درته وایم، نور نو بس دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه الترغیب والترهیب د ابو هریره رضی الله عنه په روایت باندې په 2 جلد صفحه 1 کې یو روایت را نقل کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطهن امة قبلهم. وایي زما امت ته 5 داسې امتیازات ورکول سوي دي چې تر دې امت وړاندې کوم بل امت ته نه ورکول سوي. هغه 5 امتیازات څه دي؟ هغه 5 امتیازات دا دي: د روژه نیونکي د خولې هغه بد بوی به الله جل جلاله ته د مشکو تر بوی زیات خوشبویه وي. یعنې د روژاتي سره رب عز وجل دومره محبت کوي چې کله روژاتي روژه ونیسي نو د خالي معدې څخه یو ډول بدبویي راپورته کیږي، یو ډول بوی راپورته کیږي. هغه الله جل جلاله ته د ډیره محبت څخه د مشکو تر بوی هم بهتر دی. دوهم امتیاز دا دی چې د روژې تر ماتولو پورې مایان د روژاتي دپاره د مغفرت غوښتنه کوي. دریم امتیاز دا دی الله تعالی هر ورځ خپل جنت ښایسته کوي او بیا ورته فرمایي: نږدې دی چې زما نیک بندگان د دنیا مشقتونه د ځان څخه لیرې کړي او تا ته راوګرځېږي، جنت ته خطاب کوي. په دغه میاشت کې سرکش شیطانان تړل کیږي، نو هغه څه ته چې به دوی مخکې ورخلاصېدل اوس هغه ته نسي ورخلاصېدلی. یعنې دا چې کم بد اعمال به دوی په خلکو کول او کومې غوښتنې چې دوی کولې هغه سرکشه شیطانان به بند وي، هغه خپلو اهدافو ته به نسي رسېدلی. ځکه که وکتل چې عام ډول ډېر خلک په روژه کې عبادات تر نورو میاشتو زیات کړي، که د میاشت د دین پروا نه لري. خو که تاسو لیدلي چې د روژې مبارکه میاشت راشي ډېر خلک تلاوتونه شروع کړي، په لباس کې تغییر راولي، په اعمالو کې تغییر راولي. او دا چې دا بعضې د خلکو څخه جنګونه یا څه شیان کېږي هغه کوچني شیطانان وي، یا مخکې شیطان دی عادت کړي پر یو ګناه باندې، په دې میاشت کې چې شیطان نه دی د عادت له مخې بیا هم هغه بعضې وخت څه ګناه د چا څخه کېږي. خو سرکشه شیطانان الله جل جلاله په دې میاشت کې بند کړي دي. او بل آخري 5م امتیاز دا دی چې د روژې په آخره شپه کې روژه نیونکو ته ټول ګناهونه وربخښل کېږي. صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله آیا دغه شپه چې موږ ته ټول ګناهونه رابخښل کېږي دا لیلة القدر دی، یعنې د قدر شپه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، هغه جلا امتیاز دی. په یو مزدور چې کار وکړي په آخره کې الله جل جلاله پوره مزدوري ورکړي. نو روژاتي چې دا 10 ورځې روژه نیولې ده، په دا 10 ورځو کې د الله مزدوري کړې ده، په د آخره شپه
رب جل جلاله دته پوره مزدوري ورکوي، ګناهونه یې ورمعافوي او الله جل جلاله جنت ورکوي. او بل دا چې الله جل جلاله په دې میاشت کې د خلکو دعاوې هم قبلوي، دا هم یو بهترین امتیاز دی. ځکه بل روایت هم الترغیب والترهیب په 2 جلد صفحه 99 کې رانقل کړی دی. هغه هم روایت ابو هریره رضی الله عنه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، هغه روایت ابو هریره رضی الله عنه نه دی بلکې د حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي آتاکم رمضان شهر برکه یغشاکم الله فیه، یعنې د روژې میاشت راغلل چې ډېره د برکت میاشت ده. په دې میاشت کې الله تعالی عز وجل په خپل رحمت سره تاسې پټوي، یعنې خپل رحمت در باندې راچاپېره کوي، رحمت در باندې نازلوي، ګناهونه مو در بخشي او دعاوې مو قبلوي. او په دې میاشت کې الله جل جلاله ستاسو تنافس، یعنې دا چې ستاسو هغه رقابت و سیالي په عبادت کې دې ته ګوري چې کم یو ډېر عبادت کوي، چې بعضې خلک وایي زه یوه سپارت تلاوت کوم، بل وایي یا زه در تا ډېر کوم، بعضې 2 رکاته نفل کوي، بل وایي زه در تا ډېر کوم. او بیا الله جل جلاله په تاسو سره پر ملایکو فخر کوي او دا وایي چې ای زما ملایکو تاسو وګورئ، تاسو وګورئ زما بندگان څنګه عبادت کوي. خو په دې میاشت کې تر ټولو ستر بدبخته هغه دی چې دومرې د رحمتو بارانونه په دې میاشت کې ستا، بیا هم د الله د رحمت څخه ناهیلې وي، یعنې دا چې هغه امتیازات چې په دې میاشت کې دي د هغه څخه ځان نه مستفید کړي. او حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، روایت کوونکی ابو هریره رضی الله عنه دی او حدیث متفق علیه دی، بخاري او مسلم دواړو را نقل کړی دی. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنې څوک چې د روژې د میاشتې روژه ونیسي د ایمان او د ثواب د یقین سره، د هغه ټول مخکې ګناهونه معافي شي. او چا چې د روژې په میاشت کې قیام وکړي، یعنې دا چې تراویح یې وکړلې، نفلي عبادت یې وکړي، لمونځ یې وکړي، د ایمان او د ثواب د یقین سره د هغه مخکې ګناهونه معافي شي. چې تونه ورته د روژې فضایل ډېر دی چې سړی ورته ګوري د سړي زړه نه درېږي چې دا فضیلت مې هم بیان کړی وای، دا مې هم بیان کړی وای. خو چې دا یو فضیلت، دا یو امتیاز چې فقط دعا قبلېدل دي، یا فقط د ګناهونو بخښل دي، یا فقط جنت دی، یا فقط د قدر شپه ده، دا هر امتیاز چې یوه دانه الله جل جلاله خپلو بندګانو ته ورکړي، خصوصا موږ او تاسو ته را نصیب کړي، دا د خلاصېدو وتلی دی. نو راسئ، دا د ګټو میاشت ده. وایي بهانه مې دهد به بهانه مې دهد، مفتې نه ورکوي تشه په بهانه یې ورکوي. نو بهانې دي د الله عز وجل د امتیازاتو، د الله عز وجل د لوري څخه و رحمتو ته. راسئ چې په دې میاشت کې ښه ډېرې ګټې وکړو او نورو مسلمانان هم ترغیب کړو. د رب عز وجل څخه لا ښه توفیق هم وغواړو چې یا الله ته ښه توفیق راکړي چې ډېر اعمال و عبادات وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.